یاره اسلامي امارت هسې قربان سم. دومره په وخت اقدام مو وکړ، بالخصوص د عدلي وزارت او امنیتي ارګانونو نه. تقریبا له پرون نه تر ننه پورې بیرته کرایې هغه سولې، فقط د جواز لغوه کوي او چې څوک ظلم کوي په خدای هغه خلک میلیاردران نه دي. نو دا چې زمونږ د ټولو افغانانو غږ مو واورېد، الله تعالی دې تاسو غږ واوري. خدای دې دا نظام پایداره کړي، الله دې دا ولس متحد کړي، خدای دې په موږ کې رحم راولي. راځئ د دې په ځای چې موږ ته امنیتي ارګانونه راشي ولې د کور کرایه زیاته کړې، په خپله سر په ګریوان کې کته کړو. د کرایې په کور کې مجبوره سړی اوسېږي، د کرایې کور ته مجبوره سړی راځي. که یو سړی مجبوره نه وي خو ځان ته به 15 کوټې جوړې کړي، کوټه 1 لک افغانۍ 15 لکه روپۍ سي. نو د مجبوریت د چا نه باید استفاده مه کوئ. ګورئ که یا ورته د هرات غوندې زلزله راغلله، بیا طوفانونه راغلل، بیا نو موږ د دې په ځای چې د هغوی لاسنیوی وکړو، مرسته وکړو، یو 6 میاشتې کورونه مفته ورکړو. والله چې د کرایې کور خپل کور مې درلودلی هم ما به دوی ته ورکړی و 6 میاشتې یو کال دپاره، خو زه خپله د کرایې په کور کې اوسېږم. دغه کور کې زه ناست یم، ټول ته معلوم ده، الحمدلله خپل وخت پکې تېروم. دا په کرایه زه اوسېږم او 15 میاشتې 6 میاشتې باید یو ځایي کرایه ورکوم. نو زه هغه نسم ورکولی، دا یو په 2 کې بیا به څه کوم. او دا کور مې پردی نه ده بللی، څا مې پکې وویستله، چمن مې پکې جوړ کړ، ګلان مې ځکه زه همداسې یو جانانه سړی یم. نو انګورو تاکونه مې ورته برابر کړه، ونې مې ورته قیاغه کړلې، یعنې هر څوک خو داسې نه کوي. نو تاسو هم د خدای روی ته وګورئ، مه کوئ داسې ظلم ده، زیاتی ده، که مې شیطاني کوم ورته ګوره بیا. محترمو، کار ټول په دې رهنمایي والا کې ده، ښه دغه کې ده، دا راټینګ کړئ، کرایه خپله سمیږي. او فقط دا خپل د کمیشن دپاره یو له کوره باسې بل راولي او باسې بل راولي، دا خپل کمیشن واخلي، دا سم کوي. او هر چا باندې چې کرایه زیاته سوه ناجایز ورسره، فقط حوزې ته عدلي ریاست، عدلي وزارت فقط وړوکی اول ورکوي، نور تاسو ته خلاص قرآن د خدای دومره درته وزغلی. هغه ځان سره یورو ډالر نه دي راولي، هغه د امریکا د بانکونو رئیسان نه دي، هلته بیچارهګان بټیو کې خښتې وهي. یو 15 لکه کلدارې چې راوړي دلته 1 لک افغانۍ ته جوړېږي. سوچ وکړه، د خدای روی وکړه چې دا ډېره سرمایه هلته د یو افغان چې په دا کډوالو کې راځي 6 لکه دي، 6 لکه روپۍ د 4 لکه روپۍ شولې. ښه 4 لکه روپو کې 1 لک 2 لکه د موټر کرایه ورکړي. دا دغومره خو یې پرېږده چې ځان ته یو 15 کوټې یا 2 کوټې یو تشناب یو خیمه هغه کې په هغه کې ژوند وکړي. دا کومه مسلماني ده؟ دغومره اعلان خو وکړه چې د 6 میاشتو دپاره چې څومره افغان مهاجرین راځي مونږ کرایې نه ترې اخلو. ورکړه دا قرباني ورکړه. بیا په فلسطین غزه اوښکې تویوې، غزه دې بیا سترګو ته ودرېږي. څوک به غلط کې ورځ د محشر لري که نه، زم ورځم تم ورځم، له مرګ نه خلاصون نشته، ټول به ورځو هلته به ورته درېږو. او ولاکه 1 افغانۍ ځان سره ویسې، 1 ډالر ولاکه ځان سره ویسې، که پند که نصیب سازې که نه لوڅه کونه به دې ښخوي. دومره سوچ خو ځان سره وکړه، دا پیسې ته څه کوې چې د یو چا په وینو باندې ته تجارت وکړې، د یو چا له مجبوریته ته ګټه پورته کړې. موږ صرف په نوم مسلمانان یو بس. زه چې دا حالات وینم، دا د کورو کرایې ګورم، د مارکیټونو، د پلازو خلک کاته کرانشین ته وایي د هغه 1000 روپۍ تنخوا ده، 5000 شپږ د کور کرایه ورکړي، هغه ته وایي کرایه 20,000 که کنې له کوره ووځه. دغه د تا په کور کې چې ناست ده دا میلیاردر نه ده، څوک چې درته راځي هغه میلیاردر نه ده. دا پاکستان نه میلیاردران نه راځي، دا له امریکا نه دي ډیپورټ سوي، دا له اروپا نه دي ډیپورټ سوي، دا هلته 50 کاله په اروپا او په امریکا کې نه دي تېر کړي چې اوس د ډالرو بوجۍ را په شا کړي، یا هماغسې قوانین چې ورته وایي دا سرمایه دې هم درسره ویسه، په ښه ریټ یې درکوم، حکومت 100 روپۍ هم درکړي، د لارې کرایه هم درکړي، درته وایي دا پاکستان ده، پولیس هم ترې اخلي. قسم ده یو هلک وایي 3.5 لکه روپۍ ما نه پولیسو واخیسته. تاسو ویډیو لیدلې ده، ښه ژړلې وایي ما د بې غیرتۍ ژوند نه ده تېر کړی، خو ما باندې وایي دا څو ورځې تېرې سولې. دغه نن په یو جومات کې دا د خدای پامانۍ کې افغان مهاجرین د مازدیګر مونځ ته لاړه، مونځ یې وکړه، ټول تبلیغیان موټر یې رابار کړه، والا کلیم پسې ده. زه چې دا کومې خبرې کوم ګوره، دا پاکستانی تا ته نه وایم، د پاکستان عام ولسه پنجاپی سندی تا ته ولاکه وایم. ته تر ما هم زیات مظلوم یې، ته تر ما هم زیات بې وسه یې، ته هم وژل کېږي، ژوندی ورکېږي، کور دې ورانېږي، بمبارېږي،
زه دغه خاینانو دغه ظالمانو حکومتونو ته وایم، بیا د خپلو ظالمانو ته وایم چې د خدای بنده د تا ورور لا غجې نه راغلی د ته د کور کرایه ولې پیژېږې؟